سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته. عزیزانو، ژوند لکه کنګل، لکه واوره داسې ولیکېږي، لکه اوبه داسې بهیږي. ډېر متوجه اوسئ، دا ژوند سر تر اخره خوندونه دي، بریاوې دي، مزې دي، کامیابیانې لاسته راوړل دي. او اخر په مرګ باندې خبره یا خو سختو بریاو ته او یا خو ډېرو تاوانونو ته رسېږي. قدم قدم هر ګړی باید متوجه اوسو چې داسې اشتباهات ونه کو چې چا سره ظلم وکړو، د چا حق وخورو، چا ته تاوان ورسو او داسې نور. Nach 200 Metern biegen Sie links ab. عزیزانو، Bleiben Sie auf der linken Spur. تاسې په دې باندې پوهېږئ چې Biegen Sie links ab. د څه مقصد دپاره چې خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ ته رالېږلي وو، هغه خوندونه دي، بریاوې دي او ټولې ګټې دي. نو چې کله موږ Nach 50 Metern wenden Sie. د خدای په کلام باندې سم چلیږو، دلته به هم خوشحالیانې وي، موږ به هم خوشحاله یو. د موږ پورې تړلي ټول کورنۍ، خپل خپلوان، ګاونډیان او ټول ولس به خوشحالي رانه. او که د هغې نه موږ او تاسې لاره چپه کړه، درغلي مو وکړه، بیا به نو په خپله هم خفه یو، سترګې به هم ټیټې وي او کورنۍ به هم رانه خفه وي، خپل خپلوان ټول ولس به رانه خفه وي. او په آخره کې خدای پاک به بیا موږ او تاسې رانیسي چې ته ما څه شته لېږلی وې، تا څه وکړل. په ځای د ګټې د تاوان وکړه، په ځای د ښو کارونو د بد وکړل، په ځای د خوشحالیو د خفګانونه خپل کړل، په ځای د عزیزانو ډېر متوجه اوسئ. Nach 200 Metern wenden Sie. Dann bleiben Sie auf der rechten Spur. ښه ملګري ولرئ، ښه دوستان ولرئ، ښه خپلوان ولرئ چې په پوهېږئ چې سات مو فقط یوازې تېروي، لار ته نه جدا کوي. موږ او تاسې خدای پاک یو څه ته رالېږلي یو، د ماشومانو په څېر لوبو ته نه. د چا حقونه، د چا احساساتو سره لوبې مه کوئ، د چا حقونه د خپلو لاندې کوئ مه. هیڅ وخت درغلي مه کوئ، هیڅ وخت فکر مه کوئ چې دا نه پوهېږي. هر څوک پوهېږي، هیڅ څوک د هیڅ چا نه کم نه دي. د هیڅ چا سپکاوی مه کوئ، د چا قدر وکړئ که خپل قدر غواړئ. او داسې نور. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، یو اوسئ. هیڅ وخت د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل ولس، د خپلې خاورې سره خیانت مه کوئ او دې دپاره لاسونه یو کړئ تر څو خپل حق لاسته راوړئ او په خپله خاوره ښایسته ژوند ولرئ، بریاوې لاسته راوړئ. السلام علیکم ورحمت الله.